د هر څه نه مخکې د کابل څخه د مهاجرینو د ریاست مشاور صاحب د مختلفو ادارو رئیس صاحبانو د مدني ټولنو استازو قومي مشرانو ځوانانو د ملکي ادارې مسؤلینو ښاغلو علماء کرامو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نهایت خوښ یم چې نن د کار پیل په ننګرهار کې د ادارو د اصلاحاتو د لړۍ نه د دوه نوي رئیس صاحبانو د معرفت په غونډه کې نن پیل کړو. ټولو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. ځوانانو، مشرانو، رئیس صاحبانو، تاسو ته به معلومه وي چې لومړۍ ورځ زه دلته راغلی یم، ولسونو سره مو ژمنه کړې چې موږ به په ملکي او نظامي ادارو کې اصلاحات راوړو. د هغه اصلاحاتو لړۍ روانه ده د قانون مطابق. په دې کې شک نشته چې د ولس توقعات ډېر لوړ دي. ولسونه، مشران، ځوانان د موږ نه غواړي چې موږ په یوه اونۍ کې ټولې ادارې اصلاح کړو. ولې زغم پکار ده. تاسو ته به معلوم وي چې موږ ټول د قوانینو تابع یو. موږ د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو د قانون مطابق مخې ته ځو. که نه ولسمشر ما دا فقرات ویلي دي، تر دې پورې راته ویلي دي چې هر مسئول د نو خوښ له لاسه ونیسه او رابېلېږه او بیا هغه اداري مسایل به وروسته طی کړو. ولې زه نه غواړم چې ولسمشر او یا په خپله لمن او یا د ننګرهار چې د علم، فرهنګ، ادب او اصولو کور ده په دې کې غیر قانوني پرېږدو. موږ به د قانون مطابق په زغم په حوصلې سره مخې ته ځو. په لومړي قدم کې مطیع الله احمدزی یو ځوان، تکړه، سپېڅلی او امتحان شوی کډه ده. د زړه له تله ورته مبارکي وایم. ښه راغلی احمدزی صاحب. احمدزی صاحب مخکې د دې نه چې ریاست دفتر ته راشي د ځوانانو د چارو امیر و او واقعا چې په ملي فکر باندې د ننګرهار د ګټو دپاره یې د یو دولتي مامور نه بلکې د یو آزاد ځوان په صفت باندې هلې ځلې کړي دي. مطمئن یم چې انشاءالله دوی به د خپل مسؤلیت په دوره کې د ولایت مقام، د ریاست دفتر او یا هغه شعبه چې والي ته په خپل ولایت مقام کې د ټول نه نږدې ده، مطمئن چې انشاءالله ښې لاسته راوړنې به ولري. احمدزی صاحب، زه د یو همکار په صفت د تاسې سره یم او مخې ته به ځو. موخه مو دا ده چې د ننګرهار ولسونو ته خدمت وکړو، بل هېڅ موخه نه لرو. د ماوې ته خوښي او ناخوښي به هم د ننګرهار د ګټو په اساس وي. هېڅ موخه او هدف بل نه لرو غیر د دې نه چې د ننګرهار ولسونو ته دې خدمت وشي. په ځای بولمه هغه ځوان، هغه کدر چې د هغې ورځې نه زه راغلی یم او د ریاست د دفتر کارونه یې مخ ته وړل. انجینر صاحب فرید، زه نه پوهېم چې راغلی ده که نه ده راغلی، د زړه له تله ترېنه مننه وکړم. یعنې واقعا چې دوی شپه ورځ یوه کړې وه تر څو دغه کارونه سر ته ورسوي او غټې لاسته راوړنې یې لرل. انجینر صاحب فرید یو صادق او رښتینی انسان ده او انشاءالله تر هغې پورې چې زه په ننګرهار کې یم دی به موږ سره د ولایت په مقام کې انشاءالله په مهمو دندو باندې ګمارل کېږي او اوس هم موږ سره د مشاور په صفت باندې ورته کار کوي. مننه کوم ترې چې ښې هلې ځلې کړي دي او ښه خدمت یې کړی دی. په دویم قدم کې دوستان خو ګر چې د رئیس صاحب د دفتر معرفت غونډې ته راغلي، ولې د دې په خاطر باندې چې زموږ بل ورور قاري صاحب نجیب د مهاجرینو ریاست لپاره ټاکل شوی او راغلی ده. غواړم په دې اړوند څو خبرې وکړم. اول مشاور صاحب ډېر ستړي مه شئ، د وزارت نه په خیر راغلی. زه غواړم دا د ننګرهار ولسونه ناست دي، هغه ادارې چې ستونزې پکې دي او تغییر تبدیل راځي، دا ولسونه باید په دې خبر کړي.
د مهاجرینو ریاست یا د بیرته راستنېدونکو یو د هغه ریاستونه ده چې هغه نادود او ناروا کړنې چې پېښې کېدای شي بل یو ریاست کې دې وشي دومره چې ولس هلته ځورېدلی ده دومره چې هلته غیر قانوني کړنې شوي کېدای شي په یوه اداره کې نه شي قاري صاحب نجیب تاسې د دې ټیم یوه برخه وه ځکه پخوا مو هلته کار کاوه د تاسې د مقررۍ نه د یو والي په صفت زه نه یم خبر ځکه امتحان کابل کې اخیستل شوی او تاسې راغلئ او موږ هم د قوانینو تابع خلک یو قانون نه هېڅ لوړ نشته ده ښه راغلی ستړي مه شئ او انشاءالله دلته ته به مې ادامه ورکوم خو یوه ژمنه د دې ولسونو په مخ کې به کوې را سره چې هغه نادودې چې د مهاجرینو په ریاست کې شوي د هغې حساب کتاب من هیڅ کله نه غواړو چې بې حسابه دې لاړ شو زه د یو والي په صفت که یوه میاشت دلته پاتې یم که لس ورځې پاتې یم که کال او کلونه دې ولس ته به حساب ورکوم چې ما د خپل ماموریت په دوره کې څه کړي هر تغییر و تبدیل چې د موږ په ادارو کې راځي د زوړ مسؤل سره به حساب کېږي د دې په خاطر چې تاسې پخوانی مسؤل نه وئ هلته رئیس بل څوک وه خو تاسې هلته یو کارکوونکی وئ او تاسې ته د مهاجرینو د ریاست ستونزې معلومې دي نو قاري صاحب نجیب ما سره به ژمنه کې چې د مهاجرینو د ریاست څه ستونزې وې د هغې په حل کې به راسره مرسته کوي او هغه چا چې غفلت کړی په دې ریاست کې د الف نه تر یا د هغو به راسره په کړو وړو حساب کې به راسره مرسته کوي دا د معاشر ده که دې ته لیواله یې نو ښه راغلی او که په دې کې مرسته نه شي کولی نو موږ غواړو چې ادارې جوړې احمدزی صاحب ولاکې راته معلومې چې قوم څوک ده خو احمدزی تخلص ته نه شي چې احمدزی ته څوک ده قاري صاحب نجیب د ما نږدې عزیز ده خو ګاڼه عزیزګلوي مې یوې خواته ده خپلوي مې بلې خواته ده ولې دلته د ولس خدمت ده موږ غواړو چې د دې ولس لپاره خدمت وشي نو ډېر ښه راغلی قاري صاحب ستړي مه شئ خو هیله مې دا ده چې په خپلو خبرو کې د دې ولس په مخ کې به ژمنه کوئ چې هغه نادودې چې پخوا تېرې شوي ریاست به له هغې نه پاکوو او واقعا د مهاجرینو ریاست به د ولس د خدمت دپاره بالخصوص هغه څوک چې هغه د بیرون او یا داخل کې ځای شوي او یا راستنېږي د هغو دپاره د خدمت جوړه شي مشاور صاحب تاسې نه مې هیله دا ده چې زما پیغام وزیر صاحب ته ورسوئ د معاشر د دواړه رئیس صاحبانو دپاره دا ده چې د شپږ میاشتو په دوران کې به دو په اثبات رسوي چې دو هم خپلې ادارې جوړې کړلې هم یې د تیر حساب په اړوند ما سره مرسته وکړله او هم خپله ولس ته یې خدمت وکړه والسلام علیکم ورحمة الله سیمایي ارګانونو خپلواکې ادارې په محترم مهدي الله احمدي په هکله باندې په دې متن موږ ته مکتوب رالیږلی دی په اساس پیشنهاد 599 معرفی 26/8/97 اداره مستقل ارگانهای مالی و حکم 7844 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقرر محترم مهدی الله احمدی فرزند بزرگشاه که دارای صفات دارای تحصیلات عالی می باشد به اساس شایستگی و خودکفایی از طریق رقابت آزاد در بست دوم باعث رئیس دفتر ولایت نگران تقرر حاصل نمود. مونږ ورته موافقت او کامیابی غواړو. همدارنګه د مهاجرینو د وزارت لخوا یو مکتوب د محترم نجیب الله قاری صاحب نجیب الله په هکله باندې په دې شکل راغلی دی چې پیوست نامه هذا حکم شماره 1933 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقرر محترم نجیب الله قیومی در بست رتبه باعث رئیس امور
مهاجرین ولایت ننګرهار درې مکتوبې قدر ریاست تشکیلات و امور پلانگذاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت آگاهی توسط وزیر چې حکم و در سوابق موجود دې دواړو ته کامیابی در روی خدای څخه غواړم او موفق دې اوسئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډېر قدرمن او معزز د ننګرهار والي صاحب د مهاجرینو د وزارت قدرمن مشاور صاحب راغلی هر کله راسئ ستاسې پرځنونه زموږ اجازه راکړئ چې په سر کې مننه وکړو د ډېر قدرمن او معزز والي صاحب څخه چې پر موږ اعتماد وکړ او د ننګرهار ولایت مقام د دفتر د رئیس په صفت باندې دغلته وګورو. مننه کوم د ولسمشر نه د محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې د مشرتابه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د مشرتابه ژمنه کوو جناب والي صاحب چې موږ به هم په پوره صداقت او ایماندارۍ ستاسې دغه باور او اعتماد هم دومره سپېڅلی ساتو لکه څنګه چې موږ پاتې کړی. موږ امید او هڅه او کوششونه مو دا دي چې کار وکړو د ولس دپاره د ولایت دپاره هغه غوښتنې چې زموږ ولسونه یې لري زموږ خلک یې لري هغه تاسو ته ورسوو د هغه په حال کې اقدامات وسو کار وشي. خوښ یم چې ستاسې په رهبرۍ مدبرانه مدیریت مینې او شفقت تر سیوري لاندې دغلته کار کوم چې دا به زما دپاره د یو مکتب حیثیت لري ځکه چې د تاسې ډېره زده کړه کولی شي او دا به وشو کولی چې د خپل ولس دپاره د خپلو هېوادوالو دپاره په ښه شکل باندې په هغه شکل باندې چې اړتیا ده خدمت وشي کار وشي. بل خوښ په دې یم چې د داسې یو ټیم غړی چې د جناب والي صاحب څخه نیولې دغلته د اکثریتو ادارو رئیسان ځوانان چې د کار کولو اراده لري توانایي د دې لري چې په زړه د خپلو ولسونو دپاره خدمات وکړي. تر کومه چې موږ لیدلي دغلته چې کوم ځوان رئیسان معرفي شوي د فساد څخه پاک دي اراده یې سپېڅلې ده هدف او غایه یې دا ده چې د خپلو ولسونو دپاره په اساسي شکل باندې هغه بنیادي شکل باندې چې اړتیا ده کار وکړي او خدمت ورته وړاندې کړي. د جناب والي صاحب لکه څنګه چې د دوی پیغام او د دوی شعار دا دی چې باید یو کراچیوان او یو غریب د دوی سره په مستقیم شکل او نیغ په نیغه ورسره په ارتباط کې واوسي. موږ به د دغه پیغام او د دغه شعار د لا پلې کېدا لپاره د لا پلې کېدا لپاره زیات باسو کار وکړو تر څو هر غریب هر مظلوم که هغه په هره سطحه باندې وي خپل درد د جناب والي صاحب سره شریک کړي. موږ به د دغه ارتباطاتو د دغه امکاناتو په برخه کې هلې ځلې کوو زیات یې باسو تر څو پورې خپل مسؤلیت په تشکیل باندې ادا کړو. د مدني ټولنو د ځوانانو د شوراګانو مشرانو علماو خویندو بېلابېلو اقشارو سره به کوشش دا کړو چې یوه ډېره همغږي او هماهنګي ولرو تر څو هغه چارې چې ولایتي ادارې ترسره کوي دوی ترې راګام واوسي د دوی غوښتنې د دوی وړاندیزونه د دوی مسایل تر جناب والي صاحب پورې ورسي. لکه په تېر کې چې موږ د ځوانانو سره د ټولنو سره د نورو بېلابېلو اقشارو سره د همغږۍ دپاره کار کړی دغلته به هم د یوې قوي همغږۍ لپاره کار کوو د ولسونو دپاره به کار کوو تر څو پورې چې هغه باور چې جناب والي صاحب موږ مشرانو پر موږ باندې کړی دی هغه په ښه شکل باندې وساتلی شو. د مدني ټولنو د ځوانانو د شوراګانو مشرانو علماو خویندو بېلابېلو اقشارو سره به کوشش دا کړو چې
همداراز د وزارتونو د مدني واحدونو د ریاستونو او د نورو ادارو سره چې په ننګرهار کې په فعالیت باندې بوخت دي همغږي به ورسره ساتو تر څو پورې د ولسونو هغه ستونزې او مشکلات چې دغه کوي لري هغه ته په درست شکل باندې رسیدګي وشي او کار ورته وشي. ډېره مننه کوم زه د تیر رئیس صاحب څخه واقع شي په ښه شکل باندې دغلته د دفتر د ریاست چارې په مخ وړي د والي صاحب تر رهبرۍ لاندې هغه څه شي وسپارل شوي دي ترسره کړي دي. زه هم مننه ترېنه کوم په راتلونکي کې امیدوار د دې یم چې زموږ سره هم کار وشي د دوی د مشورو نه به موږ استفاده کوو تر څو پورې چې لا د دغه ریاست د غوړېدا لپاره د ولایت د مقام د غوړېدا لپاره په ګډه مشترک شکل باندې کار وکړو. له تاسې ټولو درنو هم زموږ هیله او زموږ امیدواري دا ده چې لکه د تېر په څېر په راتلونکي کې زه هماغه مطیع الله احمد صاحب ستاسې تر څنګ به زموږ او زموږ د رهبرۍ د جناب والي صاحب کوشش او هلې ځلې هم دغه دي چې د ولسونو د هوسا ژوند لپاره کار وکړي، د ولسونو د حق او حقوق د اعادې لپاره کار وکړي. نو په راتلونکي کې ستاسې حمایت ستاسې ملاتړ ته بیا هم اړتیا لري چې په دې برخه کې زموږ لاسنیوی وکړي او زموږ ملاتړ وکړي. د نیکمرغه سرلوړي او باثباته افغانستان په هیله رانیسي. حکم الهی دی څوک چې د الله د رضا لپاره خپل وطن ترک کړي الله به ورته هر څه پراخه کړي. مراغما کثیره الله به دته رزق پراخه کړي، ځمکه به پراخه کړي. جناب والي صاحب ما ته د داسې یوې ادارې مسؤلیت راپغاله کېږي چې څلور لسیزه جنګونو ځپلي IDPs او سره مهاجرین او راستنېدونکو مسؤلیت دی. دوه خبرې کوم والي صاحب چې ننګرهار ولایت د 11 ولایتونو مختلفو ولایتونو IDP لري چې هغې د اوږد مهاله IDP چې موږ سروې د هغې کړې وه چې 3000 فامیله فارمیډي کیمپ وو، 1000 فامیله تګابو او 3000 فامیله چلوګري یا دشتې هغه وه شرشهیو چې ورته وایي. دا اوږد مهاله IDP ده چې 80 کال نه په دې ځای کې مېشته شوي دي. منځ مهاله IDP موږ لرو چې د کانال محترم ریاست په ځمکه باندې پراته دي، شیخ مصري ورته وایي. او اوس مهاله IDP موږ د 11 مختلفو ولسوالیو لرو. جناب والي صاحب اولنۍ ژمنه مو دا ده تاسو سره او د دغه ملت سره او د دغه خلکو سره د ننګرهار خلکو سره چې اولنۍ خبره ملي پالیسي تطبیقېدل، اوږد مهاله IDP یا اصلي وطن او یا دویم ځای د پالیسۍ مطابق یا ادغام کېدل. اوس مهاله IDP استقرار مجدد باید وشي. هغه ادارې چې په دغه کې په دغه پروسه کې شاملې دي استقرار مجدد دو باید جناب والي صاحب تاسو برادر سره په زیاتره ولسوالیو بلکې په ټولو ولسوالیو کې امن دی استقرار مجدد شي، خپل ځای ته لاړ شي او دلته د زیربنای خدمات وشي. دا مو د کار لومړیتوبونه دي. جناب والي صاحب تاسو سره یو وعده د دغه ملت سره د ننګرهاریانو سره مو یو وعده ده. شپږ میاشتې وخت نه پرون مې د مشاور صاحب سره خبره کړې، رئیس دفتر سره مې خبره کړې چې ریاست مهاجرین یو ژور تغییر غواړي. جناب والي صاحب مخکې زه سرباز شوم همداسې مې تاسو سره شریکه کړې وه چې یو ژور تغییر ته ژور بدلون ته ضرورت په دې کې دی. وزیر صاحب سره مې خبر شریک کړ جناب وزیر صاحب که زه ننګرهار ته ځم نو اول خبر دې ما دا ده چې باید په دغه اداره کې یو ژور تغییر راشي. مشاور صاحب سره مې خبر شریک کړې که زه معرفت نه خبر نه وم چې نن ما د معرفت غونډه ده. رئیس دفتر ته زنګ وویل چې دغه ته راشه بېلبستون ته راشه
دو سره خبر شریکه کړه که ننګرهار کې زه رئیس د مهاجرینو کېږم یو ژور تغییر غواړي ژور بدلون غواړي که دغه تاسو سره موافق یې وعده راسره کوئ چې دې کې یو تغییر راځي ښه ترخه که نه راځي لکه څنګه چې نن معرفي کېږم همداسې به غونډه راټوله شي او زه به استعفا ورکړم به باید دا کار ونه کړم جناب والي صاحب یو وعده مې دا ده چې 6 میاشتې امتحاني دوره ده 6 میاشتې امتحاني دوره نه بلکې 3 میاشتې ځکه ما په ننګرهار کې په ریاست مهاجرینو کې کار کړی زه 14 کلن مامور د دې ریاست یم 3 میاشتې مې تاسو سره وعده ده لکه څنګه چې په دغسې مدني ټولنو کې په دغه رئیس صاحبانو په حضور باندې په دغه د ننګرهار د ملت دغه د ننګرهاریانو په حضور باندې داسې ویل کېږي چې یو بدنامه اداره ده یو خرابه اداره ده ډېر مشکلات پکې شته ډېر ستونزې پکې وي دغسې به یادېږي په 3 میاشتو کې چې ننګرهار ریاست د مهاجرینو په والي صاحب تاسو یو مثال ورکوئ چې موږ داسې یو رئیس لرو داسې کارمندان لرو داسې فعال لرو دا مو تاسو سره وعده ده 6 میاشتې نه 3 میاشتې دا مو دو سره وعده ده دا مو د وزارت سره وعده ده جناب والي صاحب دا مو تاسو سره وعده ده تاسو سره مو ځکه وعده ده جناب والي صاحب چې د فساد په ضد باندې تاسو مبارزه ده او موږ درسره همکاریان یو موږ د غړي یو والي صاحب موږ ځوانان یو انشاءالله کار به کوو ښه څه به کوو یوه وعده مو دا ده نن چې تاسو راټول شوي یئ جناب احمدزی صاحب او رئیس مهاجرینو معرفي کېږي تاسو راټول شوي یئ که دغه کار مو ونه کړی 3 میاشتې بعد بلکې ژوند راغلو داسې به راټولېږو او زه به استعفا ورکوم چې زه به دې کار ونه توانېدم نه یې شم کولی دې کې اصلاح نه راځي زه دا کار نه شم کولی خو دا وعده ده انشاءالله چې اصلاح به راولو زر به یې راولو په 6 میاشتو نه په 3 میاشتو به یې راولو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د ناستې د مجلس غایه او غرض معلوم ده هغې باندې تفصیلي مباحث نه کوو دوستانو مشرانو پرې خبرې وکړې ډېرې مودې راهیسه مې غوښتل چې د جناب معزز والي صاحب په نمایندګۍ د علماو د ټول افغانستان او بیا په نمایندګۍ د علماو د کابل او د ترخیلو د سرتاسري شورا د علماو د مسئولیت په حیث باندې په هغې طرف نه د جناب والي صاحب تشکري وکړم او مننه ترې وکړم یقینا چې د ده راتګ جلال آباد ته او دا لوی ننګرهار ته او دلته د ده په دا راتګ لږې ورځو کې او په لږ اوقاتو کې مثبت بدلونونه راتګ په ډېرو مجالسو کو مقابل کې بې بحث کړی په لویو مقاماتو کې چې که دقسې لکه جناب داسې موږ ویلي دي او ده ته را رسېدلي خبر هم دی په ولسونو کې جناب قمندان صاحب جنرال صاحب داود خان سره او ملګرو سره مو ویلي دي داسې دی مخکې نه وای او ویلي مو بیا به یې ډېر خوند کړی وای خو بیا مې هلته داسې ویلي چې هر چاته د رب العالمین چې د لوی ننګرهار ته الله تعالی یو داسې شخص راولي چې په دې لوی ننګرهار کې په لږ وخت کې مثبت بدلونونه یې د په راتګ سره راغلل رب العالمین جل جلاله دې د په علومو او اعمالو کې برکات واچوي عزیزانو ډېر منندوی یم چې زه او علماو دوستان او مشران او کشران ټول ته منندوی دي خدای دې عالم دې دغسې دوستان په هر ولایت په هر مقام کې زیات کړي داسې مخلص کارکوونکي یقینا جناب والي صاحب ډېر په جای او مثبت انتخاب دی او داسې انتخاب دی چې انشاءالله څنګه ته دې لوی ننګرهار ته انتخاب سوی رب العالمین جل جلاله بیا د ننګرهار ولسونو سره یو بله همکاري دردی وکړه چې جناب مطیع الله احمدزی بیا خواته دې راغی انشاءالله لاس به دې فیسبوک کې او دې ولسونو ته به خدمت کوي
د جناب محترم والی صاحب، علماء کرامو، مشاور وزیر صاحب، رئیس صاحبانو او د ځوانانو مدني ټولنو استازو په اجازه باندې مطیع الله احمد زای زه له نږدې نه پیژنم چې یو پاک نفسه انسان ده، نیک انسان ده. د امیرت د ځوانانو کې چې دی کله دلته امیر و، په تیره روژه د رمضان کې دی هر ماښام د مظلومانو پورته ته او خپله روژه ماتې د مظلومانو سره کول او د هغې په خوا کې به دی کېناسته او د خپلې ستونزې او مشکلات به د هغو اورېدل او بالاخره په شخصي ارتباطاتو به ملګري دې ته هڅول چې تاسې دلته همکاري وکړئ. زه د مطیع الله احمد زي نه په هغه وخت کې لا مننه کوم. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. الله تعالی دغه مقام او واسطه د کار نیک او بختور وګرځي. الله تعالی دې یو ښه فعال وګرځي، لوی ننګرهار ته د مثبت بدلون راوستو سبب دی الله تعالی وګرځي. د ټول ګران عزیز افغانستان د کامیابۍ سبب دی الله تعالی وګرځي. جناب والي صاحب د راتګ دوی ټول دی الله تعالی د خوشبختۍ او نیکبختۍ د ټولو ولسونو لپاره وګرځي. صلی الله علیه وسلم.